زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې د هغه چا ذکر کوي چې روژې ته ورشي. الله تعالی فرمایي فمن شهد منکم الشهر، هر هغه څوک چې حاضر سي له تاسو سره میاشتې د روژې فلیصمه، الله تعالی وایي دغه دې روژه ونیسي. روژه د میاشتې د روژې دا فرض عین ده پر هغه چا باندې چې عاقل وي، بالغ وي، مسلمان وي، د مرض و د افت نه جوړ وي، هوښیار او پرهوش وي، لیونی او کوچنی نه وي، او دی روغ رمی د روژې پورې راورسیږي. پر دې باندې روژه نیول د الله تعالی د طرفه فرض دی، خواه نارینه وي که زنانه، چې د عذر شرعي نه زنانه خلاص وي، نارینه د عذر شرعي نه خلاص وي، بیا روژې ته راسي، نو پر دې باندې روژه فرض ده، بیا بینیسي. انې بانې لټول دا نه دي پکار. مختصر هم په دوو خبرو باندې ان شاء الله العزیز بالتوفیق الله المتعال خبره راوړم. یو د دغې میاشتې ارزښت او فضیلت او برکت، دا را روانو جمعو کې هم تیره سوه مسله. دویم، په دغه میاشت کې قصور کوونکی، نقصان کوونکی، په لهو لعب کې ځان اخته کوونکی، د هغه چا نقصان، هغه سړی څومره نقصانی دی. دا دومره د برکت میاشت ده روژه، دومره د رحمتونو میاشت ده، د مغفرتونو میاشت ده، د الله تعالی د اور نه د ازادېدو میاشت ده، د صبر میاشت ده، د زغم میاشت ده، د غصې د سړولو میاشت ده، د انفاق فی سبیل الله میاشت ده. د غمخواری و غمخوردنۍ یو بل ته نظر کول، زما و ستا په کلي کې مسکینان دي، یتیمان دي، کونډیانې دي، په علاقه کې دي، د دې خیال ساتل. اسی خو الحدیث بالحدیث یذکر وي، خبره سړي ته در خبرې ور یادېږي. بعضې خلک د دې نیت دا وي چې یاره ما 10 روپۍ په زکات کې یا فی سبیل الله په خیرات کې چاته ورکړي. تا چې کمې پیسې د الله په لار کې ورکړي، څوک راضي کوي؟ احسان به په چا باندې نه اچي، هیڅ چیرې نه. د الله احسان به منې. بعضې وختونه کله ناکله طالب یا ملا ته زړه ورلږ وي چې یاره پلاني ته ویل یا پلانی په زکات کې یا په خیرات کې روپۍ ورکول. د الله بنده، اے مولا صاحب، اے طالب صاحب، دا په ذهن کې ګر سره مدر ګرځوه، ستا احسان به دنیا مني، ټول خلق به مني که هوښیار وي. تا د هغه روپۍ قیامتي کې ستا احسان به مني. زما په ذهن کې دا مسله ده، کله چې مجاهد ته سړی ورفي ورکي د رسول الله د خولې وینا د زما خپله پوخ ایمان هم دی، ستاسو سمې غوښتنه ده چې پوخ ایمان د رسول الله په وینا باندې وساتي. رسول الله وایي په 900 لکه دی،
دا مجاهد ستا کور ته راځي ستا 1 روپۍ 900 لکه ته رسوي احسان د مجاهد دی که ستا دی د خان بچی کور ناست دی پیسې دي د الله په لار کې مجاهد لګي احسان به د مجاهد مني احسان به هم د دې غاور د دین مني چې ستا کور وګلۍ ته راځي د دې قدم چې ستا په کوڅه کې ایښول کېږي د دې در قدم لاندې فرشتې وزر ایږدي مځغه یې کوژ نیولی لسه یې ورکړی دی د الله په لارې پاني پت دې فتح کړي څه مرېټۍ دې ووهه تا خو باید ځان ویلي کړی وای ټولې دې نن د الله پر دین شندلي وای زموږ د زمانې خلک داسې دي لکه شم چې اور تې ونیسي په موټې ویلی سي یا لکه هغه سپینه د لم په موټې په اور ویلی کې 1 روپۍ په سک پلاسو په پلاس نه جدي بیلیږي د الله په لار کې ورکوي بریتونه دی تاویي څوک راځي کوي پچای لګی 50 ستا 1 روپۍ څومره قیمتي سوې دا چا قیمتي که دا د الله د لارې هغه فګرځو لړلی طالب او مجاهد هغه ستا روپۍ هاسې مقصد ته ورسول به هر حال د برکتونو میاشت ده دا داسې د موسم راتللو داسې د سیزن میاشت ده د عبادت سیزن راغلی کله ناکله مارکیټ ولګېږي خو بعضې خلک پکې سوداوي وکړي شپه و ورځ یې پر ځان یوه کړي شپه و ورځ یې پر ځان یوه کړي ډېرې سوداوي پکې وکړي څو وخته بعد یې بیا پښه یوه پښه پر بله ورته اړولې قرار ناست دي چې کار یې نه دی پکې کړی هغه موسم و هغه مارکیټ و هغه سیزن جنې تیر سو هغه غریبانان بیا لالهانه ګرځي کلی په کلی توپک په ولې باندې ګرځي چې څه وکړي هغه غریبانانو څه نه دي ګټلي د حشرګاه پر میدان به هغه خلک داسې ستړي چې څه پکې ونه کړه چا چې پکې وکړه هغه به وسایي انشاءالله العزیز ځکه قیامتي میاشت هغه ستړي خلک چې په دې دنیا کې وسا خلک ورته خاندي دته وګوره غریب چې څنګه ستړي کوڅه په کوڅه باندې ګرځي شیله په شیله باندې غر په غر باندې دره په دره باندې ګرځي هغه خلکو ته خدای په دې دنیا کې باندې خاندي دا به وسا ناستې حشرګاه کې د عرش الرحمن تر سایه لاندې په دې خلکو باندې چې په دنیا کې مستۍ کړې وې پر پلنګونو خوبونه کړي وه په یخو سایو کې کښېنستلې وه په دې پورې به خاندي که نه وایي نن ولې په دې سره اهاړ کې ته داسې ستړی ګرځې چې وخت د بهار و چې وخت د کښتو تا کښت پکې ونه کړي دنیا مزرع الاخره ده کښت پکې کول پکار دي دا دومره د برکتونو میاشت ده دا دومره د رحمتونو میاشت ده د الله تعالی دومره رحمت را اوریږي په شیبو شیبو چې څومره تیز باران راځي دومره هم نه دی تیز زموږ علما دا مسله ذکر کوي د دې میاشتې پر 11 میاشتو باندې فضیلت بهتري و غوروالی دومره دی لکه د یوسف علیه السلام په 11 ورونو باندې د یعقوب علیه السلام 12 زامن و د کال 12 میاشتې دي دغه 12 زامنو کې بهتر بچی د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام د الله تعالی پیغمبر او په قرآن کریم کې یو سورت هم د دې پیغمبر په نامه باندې دی سورت یوسف ورته ظاهراً که دلته سړی سوچ وکړي چې د دې میاشتې تشبیه د یوسف علیه السلام سره د 11 میاشتو تشبیه دا د 11 ورونو سره د یوسف علیه السلام دا ولې ورکړه سوې ده
نو دوی نکتې سړي ته په نظر کې ورځي. یوه نکته دا په نظر باندې ورځي چې د 11 ورونو یا د 10 ورونو د لاسه پر یوسف علیه السلام خورا ډېرې خوارۍ تېرې شوې. څومره تکالیف یې برداشت کړ. څا ته وغورځېدی، جیلو زندانو ته ننوتی، په مارکیټ و بازار کې گنج کې خرڅ سو. دومره تکالیف د دې ورونو د لاسه باندې تیر سوه. روژه به ضرور تکالیف لري، ستړی به لري، تنده به لري، لوږه به لري، او په دې کې به ترک د شهواتو وي، خوندونه به پکې پرېږدي. دا ستړیاوې خو به راځي. نو ځکه تشبیه د دې سره ورکول سو. دویم د یوسف علیه السلام په وجه الله تعالی د 11 ورونو ته مغفرت وکړي. د دې میاشتې په وجه باندې الله تعالی د 11 میاشتو ګناهونه بخشي. رسول الله فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا که د روژې میاشت په داسې حال کې ونیوه چې ایمان ورسره و، ایمان الله پاک دې زموږ ایمان مضبوط کړي. ایمان ښه دی، ایمان کوي، عظیم دولت دی، عظیم دولت. د ایمان یو مثال درته راوړم، ګورئ یاد ساتئ. بعضې خلکو دا ایمانونه ډېر کمزوري وي، سخته کمزوري وي. زموږ علما لیکي مثال د ایمان داسې دی لکه د غره چې د ټولې دنیا اوبه پر غره باندې راسي، غر وړی شي، ضرور به څوک مخ اړوي، اوبه غر نه شوري د ځای، څوک به مخ اړوي، اوبه به مخ اړوي. ایمان به داسې وي چې د ټولې دنیا کفار در باندې وس تمام کی، هغه که د پیسو د لارې، که هغه د اسلحې د لارې وي، که هغه د قومیت د لارې، که هغه د وطنیت دپاره وي، ستا په ایمان کې به ذره شورېدل نه راځي لکه په غره کې چې نه راځي. بعضو خلکو ایمانونه داسې لکه کاغذ، داسې لکه ډوکی وچ، لکه وچ واښه، ادب دی لکه پوچ خل، اوبه یې په سر واخلي، ورسره یویسي که نه. دا غوري او زلزلې چې راسي د کفارو، نو د بعضو خلکو ایمانونه داسې یویسي غریبانانو سره. دی هم د لاسو پړکول ورسره شروع کړي، ته پر چشې باندې لاس پړکوي. ځان ته مسلمان وایه، مسلمان ایمان خو به د غر مثال، د غر فشان به مضبوط، و الله دې مضبوط ایمانونه راکړي. ځکه رسول الله ته الله وایي فاستقم کما امرت، مستقیم قوي سه څنګه چې امر درته کول کېږي. قوت ډېر ضروري دی په ایمان کې. دویم د مثال د ایمان به داسې وي لکه د روح د بدنه. روح به د بدنه وتلی سي، خو لیکن داسې به نسي کېدی چې ایمان دې د ځانه وشړي. ایمان به د زړه سره نسي وتلی، روح به وتی سي د بدن نه. 1000 واره دې روح د بدن نه ووځي د الله په دین باندې، خو ایمان دې الله زموږ د زړو نه چیرې نه باسي. که چا سره ایمان و، پیغمبر علیه السلام وایي د روژې د میاشتې روژه یې وایي، او په داسې حال کې ونیوه چې طلبونکی یې د ثواب و، د الله سې غوښتنه د ثواب کول. الله پاک ورته مخکني ګناوې بخشي. صغائر خو په عباداتو باندې بخښله کېږي، کبائر الله د توبې توفیق موږ تاسو ته راکوي، الله دې بخشي. مخکنی ګناوې بخشي. یوسف علیه السلام سبب دی د دې دپاره چې الله پاک د ده په سبب د 11 ورونو ته بخښنه وکړه. زما په ذهن کې یوه درېیمه خبره راځي،
مفسرین حضرات دا مسئله ذکر کوي یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره 40 کاله یا 80 کاله بعد یو ځای شو. څوک چې روژه نیسي لاس په لستوڼي دي ثواب نه غواړي. بعضې خلک وایي هله راکه روژه مې نن ونیوه راکه ثواب یې ژر نه انتظار وباسه. یوسف علیه السلام څو کاله بعد د یعقوب علیه السلام سره یو ځای سو 80 کاله یا 40 کاله بعد. د دې روژې قدر به بیا د حشرګاه پر میدان معلومیږي. د خیر د دې تراو د دې تلاوتو د دې ذکرو چې تا پکې وکړه د دې قدر به بیا هلته معلومیږي. دومره مبارکه میاشت ده. علامه ابن جوزی رحمه الله د مثال په طور د فضیلت د روژې یو مثال راوړي. روژه هغه مبارکه میاشت ده چې داراله من شهید فمن شهید منکم الشهر. الله تعالی وایي هر څوک چې دې میاشتې ته حاضر سو، میاشت خو راځي موږ تاسو به نه یو بیا به راشي. ډېر خلک داسې ځوانان و هغه تېر سوه ولاړه اوس نسته په روژه سته. ما و تا به هم نه یې روژه به یې د خیر خو همه بده وه ځې به د خیره داسې به ځې لکه خښته که نه پته دې ولا که بیا څوک واخلي. داسې وخت و چې د مځکې سر و ستا نوم د چا نه وزده. داسې وخت به یې د دې مځکې سر به یې ستا نوم به بیا د چا نه یزده. د خیر وخت بېلا تورو خاورو ته سپارلی. استا په ګټلې دنیا کې استا په بنګله کې به نور بیا فخر و غرور و تکبر کوي هغه به پکې اوسېږي. ستا څه پاته سوه تېره سوه. وسیله د الله په لار کې وشنده چې هلته بیا په قبر کې درته ګټمنه پرېوځي. حضرت علامه ابن جوزی رحمه الله د دې یو مثال ذکر کوي چې د روژې د میاشتې مثال داسې دی. یو باچا چې یو کلي ته یو خپل قاصد ور واستوي. دا قاصد چې دې کلي ته دې علاقې ته دې ملک ته ورسي دوو حالو څخه خالي نه دی. یا به خوشحاله ځي یا به خفه ځي. د دوو حالو څخه خالي نه وي. یا به خوشحاله وي او یا به خواباده وي. کچیرې دا علاقې ته دا قاصد راغلی چې باچا راستولی دی هغه خوشحاله و. خلکو ورسره ښه وکړئ، عزت یې وکړئ، اکرام یې وکړئ، د ده تعظیم یې وکړئ، شفقت و مینه یې ورسره وکړه. دا چې کله باچا ته ولاړ سي هلته بیا څه ورته وایي؟ وایي دا بد خلک وه؟ نه چیرې نه وایي. بیا څه ورته وایي؟ عجیبه ښه خلکو ته دې استولی وم، زما یې دومره عزت کوئ، د کور په کوټه کې بېدولم، ښایسته کورپچه بې راته اورول، ښه بالښت بې راته ایښوی، ښه تلتک و شړۍ بې را باندې اچول، زما دومره اعزاز یې کاوی چې بالا نه جوړېده. هغه قاصد به ورته وایي که زما منې نو پر دې خلکو باندې چې څومره دې په وسه پرایي مرستې ورمخ که، چې څومره دې په وسه پرایي ښه ورسره وکړه، چې څومره دې په وسه پرایي درکشنه یې و درلویه پورې یې پټ که، په نس یې ماړه که، په تن یې پټ که، په اوبو یې اوبه که. ځکه به دا ورته دا روژه چې ما و تا ته راغلی ده دا د باچا قاصد دی، د مالک الملوک قاصد دی، د الله پاک قاصد راغلی دی. اوس د روژې اکرام کوي که اکرام نه کوي؟ ستا خوښه ده. که دې اکرام وکړي دا روژه چې الله پاک ته ځي، ما و تا چې ونیوه مازدیګر روژه رخصت سي ماښام د لمانځه سره څه سوات یې وینې؟ نه یې وینې، ولاړه. هغه مبارکه میاشت ده چې د جنتو ټولې دروازې خلاصې دي. نیکو خلکو ته الله توفیق د نیکو اعمالو ورکوي چې پورته سي جنت اسمانو ته. د اسمانو ټولې دروازې پکې خلاصې دي.
ټول اعمال پکې پورته کیږي، د دوزخو ټولې دروازې پکې بندې دي. الله تعالی خلق د بدو اعمالو سره ګرځي نیک خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هر ورځ بلا ناغه پروژه کې اعلان کوي و ملائکه یا باغی الخیر اقبل، ای طلبون کې د نیکی مخ راواړوه، یا باغی الشر ای طلبون کې د شر امنع منسه، ګناوې پرېږده. تا چې ولاړ سي بیا به زما وستا هلته سپارش ښه به مې بیانوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي، وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل الصيام والقرآن یشفعان. روژه او قرآن کریم دواړه سپارش کوي د بنده د پاره په ورځ د قیامت باندې. روژه الله پاک ته وایي یا الله ما د ورځې دی د خوندونو د چښلو د خوړلو څه بند کړی و، زما سپارش د ده په حق کې ومنه. قرآن کریم ورته وایي ما په شپه او په ورځ کې دی د خوبه بند کړی و، د شی بسترې مې راپورته کړی و، زما تلاوت یې کوي، زما سپارش ومنه. رسول الله وایي فیشفعان، د دواړو سپارش به قبول شي. دا روژه چې الله ته ننواتې ورسي، دا قرآن کریم چې ما و تا تلاوت کو الله ته ننواتې ورسي، الله به بیا د دې خبره ردوي نه. عزت وکړي، عزت 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 د الله د کتاب عزت وکړي. کاش کې خو قرآن کریم موږ ما حقه زده وای، کاش کې خو موږ په قرآن شریف باندې ما حقه فیدلی. زموږ د زمانې خلک غریبانان دي، غریبانان زړه به دې باندې وسوده سي. یو ساعت یوه غانټه قدر په تراو کې نسی درېدلی د حافظ صاحب سره، د الله کتاب وایي، د مالک الملوک کتاب وایي، هغه کتاب چې الله په خپله ویلی دی هغه کتاب وایي، نسی درېدی. اما په کوټه کې پر پتو باندې، په کرمبوټ باندې، په ورکو باندې و ټي وي ته په غانټو غانټو ناست دي، نه ستړی کېږي. غیبت و درواغ و شیطانت ته په غانټو غانټو باندې ناست دي، نه ستړی کېږي. د الله په کتاب کې بیا ستړی سو. یاره زموږ حافظ صاحب دومره اوږدې تراویح کوي، ود د خدای انصافداره هلته ولې نه ستړی کېږي؟ چا درواغ وایي؟ دومره یې د ځانه جوړوي، هله و هله و خلاصېږي نه. شیطانت چې کوي هلته ولې نه ستړی کېږي؟ غیبت چې کوي هلته ولې نه ستړی کېږي؟ دا خو به حشرګاه ته راځي. الله پاک وایي زما پر کتاب دې څو ګانټې ولګولې، په غیبت کې دې څو ولګولې؟ دا خو به راځي، دا ځان ته کښېږده، دا سوال به راځي. قرآن کریم که زما و ستا دپاره حجت جوړ سو کامیابي ده. روژه که زما و ستا دپاره حجت جوړه سوه کامیابي ده. اما د هغه روژه د هغه قرآن کریم که پر ما و تا باندې حجت جوړ سوله، زما و ستا جګړه یې شروع که. روژې الله پاک ته دا وویل روژه چې راغله د باچا قاصد چې راغلی چا یې عزت ونه کوي، چا په کلي کې نه پرېښوي، چا کوټې ته نه بوتي، د کور خونه خلا خواته، چا بستره ورلره ورنه که، چا اوبه ورنه کې، چا ډوډۍ ورنه که، چا جامه ورنه که. دا روژه به بیا چې هلته ولاړه سي الله پاک ته به څه وایي؟ هغه قاصد د باچا چې باچا ته ولاړ سي هغه وایي ښه خلک وه؟ نه، بیا وایي چې دا دومره بد خلکو زما توهین یې وکړي، دا دومره بد خلکو زما بې عزتي یې وکړه، دا دومره بد خلکو زما هیڅ اکرام ونه کوي. پر دې باندې یو سخت سړی مقرر که چې عذاب ورله راورکړي، یو فرشته ور واستوه چې عذاب ورله راورکړي. که دا په ما و تا باندې حجت جوړ سوه بیا به سخته سختي ګوره. زموږ کتابو کې یوه مسله راځي، یو مجوسی دی آتش فرسته دی، د کور نه راوتی د باندې بازار ته چې راوتی که ګوري د مسلمانانو د روژې میاشت ته د ده زوی دی د مسلمانانو په مخ کې روژه خوري. الله اکبر.
زموږ بعضې خلک د روژې عزت نه پېژني. الله دې په موږ باندې د روژې ما حقه عزت وپېژني چې څنګه الله غواړي. و د خدای انصافداره نن دا دومره مبارکه میاشت راغلې د لږ د هوش نه کار واخله، د عقل نه کار واخله. در ابده پورې دا سرو سرنا پرېږده، در ابده دا ټي وي او ویسیار پرېږده، در ابده دا فلمونه او ډرامې پرېږده. د خدای بنده در څو پورې به په دې باندې اخته یې؟ شل واره به د روژې پوښتنه درسه وکړي څنګه یې د روژې سره. و د خدای بنده څنګه یې دا مه کوه دا پوښتنه زما سره. په ټوله وخت زه چاته نه وایم څنګه یې د روژې سره. د الله عبادت دی. څنګه یې د لمانځه سره، څنګه یې د تلاوت سره، دا ولې نه وایه؟ څنګه یې د ایمان سره؟ بعضې خلک الله پاک دې موږ او تاسو وساتي. ګورئ دا ښه یاد ساتي، په څنګه شکل کې چې اوسېږي په هغه شکل کې به رسول الله ته راځي، په څنګه شکل کې چې اوسېږي په هغې شکل کې به الله ته راځي. خپله ځان سره په خپله فیصله وکړه چې دې لنډ قبر د تا اوس ورکښته کړي او ږیره دې خریلي. ستا خوښه ده چې قبر ته د ږیرې خریلي توپ سره ورسي؟ نه. نو ولې چې نه دي د خوښه ولې خریې؟ ستا خوښه ده چې د رسول الله حضور ته د ږیرې خریلي سره ورسي؟ خریلي ږیرې دي. دا دې خوښه ده چې د الله حضور ته په داسې حال کې ورسي چې ږیره دې خریلي؟ و د خدای بنده لږ لاس واخله د دې ګناه. کبائر ګناه دي، کبائر کبائر کبائر. الله پاک دې موږ و تاسو وساتي. زموږ علما مسله لیکي فقها که چیرې چا ږیره وخریل په انداره کې وکتل وی ویل چې هغه د رسول الله سنت بد کار و چې ما پرې ایښی و، نعوذ بالله صد نعوذ بالله. اوس زه ښه ایسېږم دا سړی کافر دی. د رسول الله د سنتو توهین کفر دی. ږیره خو فرض ده، واجب ده. څومره اکبر الکبائر. بیا په خوب کې هم په اخته یې، په روژه کې هم په اخته یې، په ویښ هم په اخته یې، هر وخت په اخته یې. الله پاک دې موږ تاسو وساتي. لږ د ځان سره سوچ کول پکار. رسول الله فرمایي کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون. په څنګه حال کې چې د مرګ درته راغلی په هغې حال کې به راکښېنې، په څنګه حال کې چې راکښېنستې په هغې حال کې به شرګاه ته راځې. ډېر احتیاط کول پکار دی. ګوري هغه مجوسی کافر بازار ته راوتی، زوی د مسلمانانو په مخ کې روژه خوري. وخشمېدی رالی هغه زوی دوې درې چاپېړې وواهي. ولې د روژې عزت نه ساتي؟ هغه کافر دی. پخوا کافرانو کې هم لږ هوش و. تاسو د ابو جهل نه واخلئ، د ابو جهل نه چې د ټولو کافرانو لوی کافر، د هغه نه واخلئ. بیا در هغه وخته پورې چې هغه د مسلمانانو یو حکومت په یو ځای کې راځي، چا د رسول الله کارتون نه دی جوړ کړي، چا د رسول الله داسې توهین نه دی کړي چې رسول الله به را روانو د ابو جهل پر بدن باندې به لرزه راغله، دومره رعب یې باندې پرېوتی. توهین خو یې چیرې نه کوئ د رسول الله. زموږ د زمانې کافران دومره بې وقوف دي، دومره بې عقل دي، ذره عقل هم پکې نشته. د اسلام د شعائرو توهین کوي. قرآن کریم په لیټرین کې غورځي، د رسول الله کارتون جوړوي. دا یو څه تاوان هغه ته رسېږي؟ نه رسېږي. لږ د سوچ نه کار اخیستل پکار دی. ځان ته تاوان رسوي. تېره جمعه مې پر دې باندې خبره راوړې وه، ځان ته ګټه ورسوه. اوس پر دې باندې ځان ته تاوان مه رسوه. د الله په خاطر په خپل ځان لږ وژاړه، لږ وژاړه. هغه کافر را ولاړېږي، دا خپل زوی دوې درې چکې وهي. ولې د روژې اکرام نه کوي؟ ولې عزت نه کوي؟ ولې د مسلمانانو د دې رکن، د دې د شعائر الله څخه یو هغه شعیره ده چې د الله تعالی د دین بنیاد دی.
د دې ولې خیال نه ساتي؟ هغه زوی خو یې په چکه وواهي ولاړی، څو ورځې بعد دا مجوسي کافر مړ شو. د هغې علاقې د هغه ښار یو عالم په خوب کې ولیدی، په خوب کې ورته وایي هغه په جنت کې دی، داسې زبردسته ځای دی. ورته یې الست مجوسیا کافرا، آیا ته مجوسي کافر نه وې؟ تا څنګه جنت ته راغلی؟ هغه په جواب کې څه ورته وایي ما د روژې میاشت ونیوه، د روژې میاشتې ته ورسېدم، په هغه کې ما خپل زوی 2-3 چاپیړې وواهې چې د روژې عزت وکړه. الله تعالی د هغه 2 چاپیړو په وجه باندې چې کله ما ته مرګ راکړي د دې څه وخت مخکې الله ما ته ایمان دولت راکړي، اسلام مې راوړي، مسلمان شوم، ځکه الله راته جنت راکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته یو یهودي ځوان راغلی، یهودي دی، کافر دی، د رسول الله مجلس کې بکښېنستی، د رسول الله خبرو به ښه خوند ورکوي. الله اکبر، کاش کې په مشک کې لږ شعور وای، عقل خو ولاړی، کاش کې خو شعور راکې وای. د رسول الله د سنتو سره، د رسول الله د ذات مقدسه سره زموږ مینه وای، د رمضان د میاشت سره زموږ مینه وای، مشک کې لږ شعور وای. هغه سړی به راکلی، هغه ځوان د رسول الله خبرو به خوند ورکاوي، د دې خوند په وجه الله ورته ایمان نصیب کړي. څو ورځې بعد دا یهودي ځوان مریض شو. چې مریض شو، پیغمبر علیه صلات وسلام پوښتنه کوي، ملګرو ته وایي هغه ځوان نه راځي، ولې؟ څه پیښه ده؟ ورته یا خو مریض دی، غریب. پیغمبر علیه السلام وایي راځئ، رحمتا للعالمین پیغمبر دی. ای امتی، څنګه به د دې پیغمبر په مخ کې په ژیره خریلې ولاړې؟ څنګه به د دې پیغمبر په مخ کې په داسې حال کې چې تا د دې پیغمبر یو سنت هم نه په کور کې راوستی، نه په ځان؟ هغه شپه او ورځ په دې باندې پر ځان یوه کړې وه چې زما او ستا دپاره یې د مغفرت دعاګانې کول. لږ سوچ کول پکار دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وروان سو، ملګري ورسره دي. چې کله ورغلی د هغه ځوان و سر ته پلار ناست دی، پلار یې غټ سپین ږیري یهودي کافر دی. ځوان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی، سترګې د اوښکو راډکې سوې، چې کاش کې خو ما کې دومره طاقت وای چې راکښېنستلی وای. پیغمبر علیه صلات وسلام د مینې و شفقت په وجه باندې راغلی، هغه پلار یې د سره سلر او خواته سو، نبي علیه السلام ته یې ځای ورکړ. پیغمبر علیه السلام چې کله کښېنستی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ځوانه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله. د اوښکو ډکې سترګې پلار ته ور واړولې چې پلاره دا خو اوس ایمان دی، بل طرف ته کفر دی، ستا دین پرېږدم، د رسول الله دین ته ور واوړم. پلار ورته وایي اتبع ابا القاسم صلی الله علیه وسلم، تابعداري د حضرت رسول الله وکړه. هغه ځوان په هغه وخت کې کلمه شروع کړه، لا اله الا الله محمد رسول الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام الحمد لله الذي انقذه من النار، هم دی هغه ذات لره چې دا ځوان یې د جهنم د اور نه خلاص کړي. هم په هغه وخت کې هغه ځوان مړ شو. ګوره مرګ څه پته لګېږي؟ د روژې عزت وکړه، پته نه لګېږي چې ما او تا بیا یو بله میاشت د روژې راشي. د روژې اکرام وکړه، د دې حقوق پر ځای که پته نه لګېږي ما او تا بیا یو چې دا میاشت راشي، دا مبارکه میاشت دا به تللې، ما او تا به بیا نه وي. عزت کول پکار دی. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت نقل کی، وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام و فرمایل، وای زما امت 5 شیان په دې میاشت کې ورکول سوي دي.
زما امت ته 5 شیان چې دا 5 یو نبی ته زما څخه مخکې نه دي ورکول شوي، یو نبی ته لا هم نه دي ورکول شوي، یوازې هم زما امت ته دا 5 خویونه ورکول شوي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم اول خوی د هغه 5 خویونو څخه دا دی چې کله اول شپه د روژې د میاشتې راسي، الله رب العزت دې امت ته ګوري ما یلیق بشانه تبارک وتعالی. الله په نظر د رحمت ګوري. الله دې موږ په هغه کسانو کې راولي چې الله راته وګوري. رسول الله وایي چاته چې الله په نظر د رحمت وکته بیا یې چیرې الله په عذاب کوي نه، بیا یې په اور نه سوځي الله پاک، بیا یې د جهنم په اور باندې چیرې نه سوځي. دویم شی چې دې امت ته ورکړه سوی دی، د روژې په میاشت کې په شپه او په ورځ کې ته الله تعالی یو پاک مخلوق ملائکه د دې امت دپاره بخښنه غواړي. شپه او ورځ ما او ستا دپاره ملائکې دعاګانې کوي، د مغفرت دعاګانې راته کوي، بخښنه زما او ستا دپاره غواړي. دریم شی چې دې امت ته ورکول سوی دی، حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي الله تبارک وتعالی جنت ته وایي، ورته وایي ښایسته سه، برابر سه، جوړ سه زما د هغه بندگانو دپاره چې په دنیا کې ستړي سوي دي، تکلیفونه یې ګاللي دي، وږي سوي دي، تږي سوي دي، د خوندونو څه منع سوي دي. ډېر داسې خلک سته، نه روژه مات سته نه د روژه مات سترخان سته چې اوار شي. هر سړی په خپل ځان مه قیاسوئ، غټ سترخان درته اوار سي، رنګارنګ نعمتونه وي. ته د خلکو حالات وګوره، یوه ګوله ډوډۍ یا نیمه په لاس کې د الله د دین د خدمت دپاره ناست دي. داسې خلک سته قسم اخوري په دې روژه کې وای په الله دې مې قسم مې که دی یوله سیسه وای ور پیغمبر او د الله پر دین باندې ناست یو لسی به څه پکې لږ خو د ځانه سره سوچ وهل پکار دي. دا زما دپاره ناست، دا ستا دپاره ناست، دا د الله د راضي کولو دپاره. او د مسکنتو د فاقې هغه حال دی، نیمه ګوله که چیرې په روژه مات ورسېده که نه ورسېده، دا خلک به حشرګاه ته راځي، زما او ستا د مخ څه به هغه غټ سترخان را روان وي چې رنګارنګ نعمتونه دي، دی به نیمه وچه ډوډۍ په لاس کې را روان وي. الله ته به وایي چې الله ستا د دین د ساتلو په خاطر باندې مې هر څه دا سترخان مې پرېښوی، هلته ناستم، څه مور نه لري، څه پلار نه لري، څه خور نه لري، څه ورور نه لري، څه بچان نه لري. دا خلک ماشومان یې قسم په خدای هر روژه مات بابا غواړي خو نسته. زموږ د زمانې د خلکو سره عقل خو لاړی، زه وایم کاشکې خو په مشک کې لږ شعور وای، لږ سوچ مې وهلی، لږ فکر راکولی. د دې خلکو دپاره د الله ملایکې فرشتې 24 ګانټې لاس په دعا دي و الله ته د دې دپاره د مغفرت. الله دې موږ هم په دې خلکو کې راولي چې ملایکې راته دعا کوي. الله دې مې د هغه خلکو سره نه ګرځي چې ملایکې ورته شرا کوي، روژه ورته شرا کوي، لمونځ ورته شرا کوي، قرآن کریم ورته شرا کوي. الله دې مې د هغه خلکو سره نه ګرځي. سخت افسوس دی د داسې چا په حال. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم وی الله پاک ورته زما کور ته به دا راځي، زما د عزت ځای ته به دا خلک راځي، جنت ورته برابر سه. الله پاک چې څه نعمتونه په جنت کې برابر کړي دي د الله په علم کې دي. الله دې موږ تاسو ته راکړي. څلورم شی چې دې امت ته الله پاک ورکړی دی،
د خولې د روژاتي بوی د الله تعالی دومره خوښ دی، دومره ورته محبوب دی، تر مشکو زیات ورته محبوب دی. د لوږې څه چې کم د روژاتي در خوله کم بوی راوځي دا د الله تعالی خوښ دی، الله تعالی ته محبوب دی. پنځم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله پاک دی امت ته چې روژې ونیوې هر مازګر د روژې و دې ته الله پاک ثواب ورلره ورکوي، اجر ورکوي، مزدوري ورکوي، د جهنم د اور نه ازادي. صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله دا د لیلة القدر په شپه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه، دا کله چې مزدوري وکړي مازدیګر ته کار پای ته ورسي نو هغه عمالو ته هغو خلکو ته بیا مزدوري میلاویږي. دا روژاتیان چې کله روژه پای ته ورسي و دې ته الله پاک خپل ثواب خپل رضا ورکړي. دا هغه خلک دي ګوري چې الله پاک ورته جنت ورکي، مزدوري ورلره ورکي. دا 5 اعزاز الله پاک دی امت ته ورکړي دي. الله پاک دی موږ په دغو خلکو کې راولي چې دا اعزازونه الله ورلره ورکړي. خو روژه داسې مبارکه میاشت د بل طرف ته بیا دومره دننه و سنګینه ده. حضرت کعب بن عجره رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کوي وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډیر په تیزی مسجد نبوي ته راغلی، موږ ته حکم وکړي وای احضروا الى المنبر، هلې راسئ منبر خواته راچابک سي. ټول باندې راوګرځېدو. د منبر په دې اوله ځینه کې چې پښه کښېښو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای آمین. دومه ځینه کې چې پښه کښېښو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای آمین. درېیمه ځینه کې چې پښه کښېښو وای آمین. پیغمبر علیه السلام چې خپل بیان وکړي خطبه یې وویل، تقریر اخلاص کې را شو، وس صحابه کرام پوښتنه ځینې کوي ورته یا رسول الله ستاسو موږ کله هم داسې اعمال نه ولیدلي لکه نن چې مې ولیدل، تا څنګه داسې آمین آمین وایه؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي زه چې راغلم اوله ځینه کې چې مې پښه کښېښوه حضرت جبریل علیه السلام دا د الله تعالی عظیمه فرشته ده، مقربه فرشته ده، لوی ملائک دي. دا راغله ما ته وویله وای پر هر چا چې د روژې میاشت راسي مؤمن باندې وده ته الله تعالی د ګناو بخښنه ونه کړي، الله دې دا د الله د رحمته لرې کړي. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مول آمین. لږ سوچ وهل پکار دی. اشرف الرسول، امام الانبیاء، سید المرسلین، سید ولد آدم، سلطان المرسلین حضرت رسول الله آمین پروای. دعا څوک کوي؟ د ټولو فرشتو معظمه فرشته، غټه فرشته حضرت جبریل علیه السلام. دا ردیږي دا دعا جبریل علیه السلام شراکی رسول الله باندې آمین وای. دا چیرې ردیږي؟ پر چا چې د روژې میاشت راسي دی مستحق د مغفرت ونه ګرځېږي، الله وده ته بخښنه ونه کړي، الله دې وای دا سړی د الله د رحمته لرې کړي. رسول الله باندې آمین وای. دومه ځینه کې چې مې پښه کښېښوه وای جبریل علیه السلام ویله څوک چې ستا نوم واوري د حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم. الله اکبر. روایتو کې راځي څوک چې دا درود پر رسول الله وای، دا درود اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. اتیا لکه نیکی الله په عمل نامه کې لیکي. اتیا لکه نیکی اسانه څومره مختصر توري دي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. اتیا لکه نیکی. اوس چې په روژه کې بیا سړی ووایي بیا خو اعمال څو چنده کېږي، مضاعف کېږي. زموږ علما وایي بیا 1400 لکه ته ځان رسي،
1400 لکه ته چې یو وارې ووایه او دا خو که خلکو ته روپۍ دونه ورکول کېدلی بیا به خلکو څه کوله څومره ډېرې بې غوښتې په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر ویل پکار څوک چې د رسول الله نوم واوري درود باندې ونه وایي د الله د رحمت څخه دې لرې وایي دا رسول الله امین باندې وایي درېیمه زینه کې چې مې پښه کښېښو وایي جبریل علیه السلام دا شرا وکړه چې د چا مور و پلار دواړه ژوندي و بوډاګان وي د ده خدمت ته محتاج وي یا یو پکې ژوندی وي د ده خدمت ته محتاج وي د هغو په سبب الله تعالی وده ته مغفرت و بخښنه ونه کړي د هغو د خدمت په وجه باندې دا سړی دی د الله د رحمت څخه لرې نبی علیه صلات وسلام امین باندې وایي حضرت جبریل علیه السلام شرا کوي او حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې امین وایي هسې مبارکه میاشت ده که مستحقین د ثواب ونه ګرځېږو د دې سم ځان کتل پکار دی چې د مستحقین د عذاب پکې ونه ګرځېږو خدای نه کرده داسې نه وي د رسول الله مبارک نوم زموږ ستاسو مخکې یاد سي درود سړی باندې ونه وایي یا د مور و پلار خدمت ونه سي بعضې خلکو خو روژه نیولې دومره خشمجنې وي مور ته هم څوک کوي خشم کوي الله اکبر څو کاله مخکې یو ځوان یوه سپین سرې راغله نو هغه د ملا سره شکایت کاوی په ډېر ادب باندې وایي څو ورځې مخکې مې دا زنانه مریضي تېره سوې ده نن مازدیګر مې زوی د بازاره رالی پر دې ملا باندې په خښته باندې پخه خښته وویشتم اوس مې وینه بیا جاري سوه روژه وخورم که څه وکړم ما ورته ویل پام کوه چې روژه ونه خورې د دوو مینو په مابین کې 15 ورځې پاکي غواړي تحرم تخلل بین الدمین دا خو د خښتې د زوره راغلی ده د دې ځوان به څه روژه وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي رب صائم لیس له الا الجوع ډېر وختونه روژاتیان داسې وي هیڅ ثواب یې ونیسي مګر نه صرف لوږه رب قائم لیس له الا السحر ډېر وختونه خلک شپې روڼې کي اما هیڅ ثواب ونه ګټي صرف بدخوابي یې برداشت کړه لږ سوچ کول پکار دی د خدای بنده مور څنګه ولي الله اکبر مور او پلار چې څومره حقوق لري هغو پښې لاس مچ که پښې یې ور مچ که پښې یې ور مچ که د مور او د پلار پښې مچول پکار دی اوس یې راځي که په روژه کې چې دعا درته وکړي الله د دا سپین ږیري د دا سپین سري دعا نه ردوي او کمه مور چې د بچي په حق کې لاسونه پورته کړي و الله ته چې یا الله زما دا بچی راوبخښه الله پاک به بخښي کړي د مور پلار څخه ثوابونه وګټي خدمت یې وکړي په دې روژه کې ډېر وختونه خدمت غټ ثواب لري روژه خو د الله پاک دپاره ما او تا نیسو حضرت علامه ابن جوزی رحمه الله لیکي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حجۃ الوداع کې په مینا کې خطبه ورکول حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډیره تیزه لهجه باندې راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای د حشرګاه میدان چې کله قائم سي زبه د طول ترازو سره ودرېږم دلته به راسم که ګورم د ها خوا څه به یو ځوان ملایکو رارې کړي د مخ د خوا او د شا د خوا به د اور په ګروزونه وهي پر شا به هم وهي پر مخ به هم وهي دی چې زما محاذات ته راورسېږي سختۍ د سختۍ ورځې را روانې دي ګورې یاد سات رسول الله وایي چې زما محاذات ته راورسېږي د ملایکو څه به راوځغلي په ما پورې به ومښلي و یا رسول الله المستغاث المستغاث یا محمد صلی الله علیه وسلم
فریاد می واوره فریاد می واوره ای د الله پیغمبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما جامې به ونیسي، زما کالي ټینګ به په ما پورې ومښلیږي، ملایکې به یې کشوي، دی به ما نه ایله کړي. زه به د ملایکو څه پوښتنه وکړم، ګورئ چې په رسول الله پورې بیا په حشرګاه کې مشلو، راسې اوس یې په سنتو پورې، اوس یې په دین پورې، اوس یې په کتاب پورې لاسونه ټینګ، په هغو پورې اوس مشتل پکار دي. ګورئ د هغو اوس عزت کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ملایکو ته به وایم څه عمل یې کړی دی، ولې دا ځوان کومه ګناه کړې ده؟ هغه ملایکې به ورته راته ووایي وایي دا هغه ځوان دی چې د روژې مبارکه میاشت باندې راله، د الله نافرماني شروع کړه، بخښنه یې پکې نه وغوښته، توبه یې پکې ونه کښه، الله پاک په هغه نافرمانی کې، په هغه نه استغفار کې، په هغه نه توبه کې مرګ ورته راوستی، مړ شو. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ملایکې به کشوي، دی به زما جامې نه ایله کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله رب العزت ته به زه خواست وکړم چې الله زما د سپارش په وجه باندې دا را ایله کړه. وایي الله رب العزت به ما ته ووایي وایي ای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ان خصمه قوی، په تحقیق سره د دې دشمن ډیر قوي دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه به پوښتنه وکړم ما خصمه یا ربي، د دې دشمن څوک دی ای زما ربه؟ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي چې د دې دشمن شهر رمضان دی، روژه ورسره په جنگ ده. روژه وایي په ما کې توبه نه وکړه، زما نیولې یې ونه کړه، د الله نافرماني په ما کې کول، استغفار و بخښنه یې نه وغوښتل، په رنګارنګ سروزو فلمو باندې اخته و، رنګارنګ نارواو ته یې لمن خلاصه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله پاک ما ته دا ووایي، وایي زه به الله رب العزت ته ووایم چې زه بیزاره یم د هغه چا نه چې روژه یې دشمني پر سر واخلي، د چا دشمن چې روژه یې. انا بریء منه من خاصمه شهر رمضان، زه بیزاره یم د هغه چا نه چې د هغه سره مخاصمه او جګړه دا د روژې میاشت کوي. څوک به د داسې چا سپارش و شفاعت وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه دشمن او دشمنی کوونکی روژه وي. وایي الله رب العزت په وایي ویا احمد انا بریء منه انت بریء منه، زم د هغه چا نه بیزاره یم چې ته د هغه نه بیزاره یې. بیا به په مخ د مځکې باندې ځوان وغورځي، جهنم ورته به کش کې په دوزخ کې به وغورځي. نافرماني په روژه کې دومره سخته ګناه ده. ګوري ځان ته لږ توجه کول پکار دي، لږ سر خلاصول پکار دي. دا د رحمتونو و برکتونو و مغفرتونو میاشت ده. الله رب العزت دې موږ پوه کړي. الله پاک دې زموږ ستاسو د الله پاک د عبادت د الله د ذات سره مینه محبت پیدا کړي. الله دې زموږ په ژبو باندې د الله ذکر، د الله د کتاب ذکر پیدا کړي. بعضې خلک ډېر عجیب خلک وي، ټوله شپه خو پتې ورکې کوي، بیا چې پیشلمۍ وکړي بیا پسې بیده سي. غریبانان بیده وي، د سهار لمونځ یا قضا کې یا یې بې جوماته وکړي. ای د خدای بنده چې ټوله شپه عبادت کوي، نفلي عبادت، تهجد کوي ټوله شپه، د سهار لمونځ په جومات باندې نه کوي، دا یوه ذره ګټه دې دا عبادت نه لري. دا عبادت دې بیا ګټه نه لري. د سهار جومات یا واجب دی په جومات باندې لمونځ کول، یا سنت مؤکد دی. بعضې خلک داسې وي خوړلو وچښلو ته دې ته ډېر بیداره وي،
لږ کوي، خوراک پکې کم کوي، خوب پکې کم کوي، د خلکو سره ناسته پاسته دا پکې کمه کوي، خبرې پکې کمې کوي، سوا د ذکر څخه د الله تعالی زموږ ژبه دې الله د الله په ذکر باندې جاري وساتي. چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کې، چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور شي، چې څومره مسلمانان بندیان دي الله دې ژر تر ژره را خلاص کړي، الله دې دا کرغېړن زندانونه ټوټه ټوټه کړي. الله رب العزت دې دا مظلوم بندیان خپلو بچانو ته اختر مبارک ورځې ته ژر ژر راورسي. الله دې ټول خپلو قریبانو ته ژر تر ژره راورسي. هغه څوک چې په مخ کې د بندیانو رکاوټ واقع کېږي الله دې زیر زبر نیست او نابود کړي. چې څومره کافران سته الله دې د مځکې سر د دوی نه صفا کړي. الله دې امریکا او برطانیا د دوی ملګري په اسماني سعیکو نیست او نابود کړي. الله تبارک و تعالی دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسو د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.